د ملا یعقوب مجاهد په مشرۍ یو پلاوي 13 ورځ اماراتو ته رسمي سفر کړی. په ورته مهال حمید کرزي هم 13 ورځ اماراتو ته سفر وکړ او ویل کیږي چې شاید هلته د پخواني ولسمشر اشرف غني سره لیدنه وکړي. دا چې ملا یعقوب، حمید کرزي او ځینو نورو مشرانو ولې اماراتو ته سفر کړی، آیا د غني سره لیدنه حقیقت لري که نه؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملا یعقوب مجاهد د یوه پلاوي په مشرۍ متحده عربي اماراتو ته لاړ. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد 13 ورځ په یوه رسمي سفر متحده عربي اماراتو ته ولاړ. دا له کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي دي، بهر ته د ښاغلي مجاهد دوهم سفر دی. تیر ځل ملا یعقوب مجاهد د قطر د امیر په رسمي بلنه دوحې ته تللی و او د دغه هیواد چارواکو یې تود هرکلی وکړ. په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزي هم پرون د افغانستان په بهرني سفر ولاړ او ځینو سرچینو ویلي چې ممکن ښاغلي کرزي لومړی په متحده عربي اماراتو کې تم سي. اماراتو ته د اوسنیو او پخوانیو چارواکو سفر ځکه مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني هم هلته دیره دی. دا لا څرګنده نه ده چې د طالبانو دفاع وزیر به له ښاغلي کرزي یا هم غني سره په کتو کې برخه واخلي که نه. د ملا یعقوب مجاهد په اړه عمومي تصور دا دی چې د طالبانو په منځ کې تر ټولو ډیر خپلواک او ملي دریځ لري. دا هم ویل کیږي چې تیره اونۍ یې د پاکستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیري هینا رباني سره له لیدو ډډه کړې وه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت 13 ورځ ماښام ناوخته په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې ملا یعقوب مجاهد د یوه پلاوي په مشرۍ متحده عربي اماراتو ته روان سوی دی. په خبرپاڼه کې د دغه سفر هدف د متحده عربي اماراتو له مشرانو سره خبرې، په اماراتو کې له میشتو افغانانو سره کتنې او د خلیج د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د اړیکو ټینګښت بلل سوی دی. قدرمنو لیدونکو، له ملتیا مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.